ګل احمد ظریفي یم، د ارمین فارما عمومي منیجر د ټول افغانستان. تقریبا یو کال کېږي چې موږ خپل په کار باندې شروع کړې ده او تقریبا زموږ 115 اقلامه دي چې مارکیټ کې انشاءالله موجود دي او په آینده کې انشاءالله موږ پلان لرو چې نور قلمونه هم اضافه کړو او تقریبا تر 300 سټاپر موږ فعال لرو چې زموږ سره همکاران دي، همکاري کې به دې بخش. دا کمپنۍ چې ده په هرات کې فعالیت کوي، نو تقریبا در حدود موږ 300 نفرو ته د کار زمینه مساعده کړې ده چې مثلا هغه د مارکیټینګ په بخش کې دي، مثلا هغه داخلي د تولید په بخش کې دي او انشاءالله نور هم خدای تعالی ته دا امید لرو چې انشاءالله موږ د خپل ساحې ته ډېرښت ورکړو. انشاءالله زموږ سره به نور زموږ وطنوال زموږ نور وروڼه به هم انشاءالله په دې کې انشاءالله راسره کار په لاس کې خدای کول. الحمدلله ډېر د شکر ځای دی، فعلا ډېر ښه روان یو او ټول مشتریان زموږ د دوا څخه خوشحاله دي او الحمدلله کم څه مو د دې څخه نه دي اورېدلي چې مثلا دوی دې نظریات ښکاره کړي او د افغانستان ټوله ولایتونه موږ انشاءالله زیر پوشش لاندې راویستلي دي، یعنې تقریبا په ټولو ولایاتو کې زموږ نمایندګۍ فعاله دي. اوس ټول وطنوال په دې باندې باوري سوي دي چې زموږ د وطن چې کم تولید کیږي الحمدلله دې ته ښه نتیجه ورکړې ده. دوی هم ډېر ځینې راضي دي او غټ غټ هسپتالونه دي او غټ غټ زموږ داسې ډاکټر صاحبان دي چې اوس یې خپله لیکنه مخکې چې دوی خارجي کمپنۍ په خپل نسخه کې مریض ته لیکله، اوس د وطني کمپنۍ دوا په نسخه باندې مریض ته کاږي او مریض ته یې ورکوي چې د هغه خدای تعالی د دې څخه شفا ګرځولی ده. داخلي تولیدات عموما پر هر ملک باندې پر هر ځای باندې ډېر تحصیلات لري، چون چې موږ د ډېرو وختو سره د ډېرو ناخوالو سره مخ وو. اوس ډېر د شکر ځای دی، دا زمینه ټولو ته اوس مساعده سوې ده چې خپل داخلي تولیداتو ترجیح وکړي او خپل داخلي تولیدات پر مخ باندې بوځي. د تباوت په بخش کې تاسو ته طبعا معلومیږي چې رقم اراضو یا رقم مرضونه شته، نو د دې د پوښښ لاندې یا د دې مطابق چې کوم دوا جوړیږي طبعا یو څه وخت نیول کېږي، دا خو واضح خبره ده. داسې ژر مثلا په دې 4 کالو کې یا په دې 5 کالو کې هېڅ یو کمپنۍ توانېدلې نه ده چې مثلا د ګردو مرضو لپاره د هغه دوا جوړ کړي او تر اوسه پورې یو ملک هم داسې نه دی کړی، ځکه چې هره مریضي د هرې مرضي لپاره چې دوی کوم دوا جوړوي طبعا ډېر وخت دې څخه نیسي. موږ انشاءالله تعالی الرحمن ډېر پلانونه لرو. موږ غواړو چې خپل قلمونه ډېر کړو او زرکیاتو ته مو انشاءالله دا هم په پلان کې نیولې دي چې انشاءالله زرکیانو بخش به هم موږ جوړو د خیره سره خپل د وطنوال لپاره انشاءالله د دې ترتیب هم انشاءالله برابرېږي په لږو وختو کې خدای کول. ډېره مننه کو د اسلامي امارت څخه چې په ډېر کم وخت کې ټول سوداګر دې ته وهڅوله چې خپل وطني تولیداتو ته ترجیح وکړي او الحمدلله ښه زمینه ورته مساعده کړې ده. نو د ټولو تجاران څخه مې غوښتنه همدا ده چې وروره خپل داخلي تولیداتو ته دې ترجیح وکړي او دې ته کار وکړي. دوی دې دا نور خپل وطنوال یا نور خپل د وطن خلک دې ته نه هڅوي چې د بل هېواد څخه که په هر بخش کې
دوی واردات وکړي. موږ باید کوشش دا وکړو چې موږ د دې ځای څخه صادرات وکړو، خپل د ملک څخه په هر بخش کې. موږ خپل د ډاکټر صاحبانو څخه غوښتنه همدا ده چې دوی خپل پر وطن پر تولیداتو باندې د صحي بخشو کې چې کوم دي دوی نور هم زموږ سره د همکاري وکړي چې د خارجي دواوې دوی په نسخو باندې کاږي یا مخکې کښلې. څه ناڅه ډاکټران صاحبانو همکاري شروع کړې ده. عموما په سطح د ټولو ډاکټر صاحبانو څخه زما غوښتنه دا ده چې خپل داخلي تولیدات چې کوم هر هغه اقلام دی دوی باید خپل د وطن مریض ته همدا ورته په نسخه باندې ولیکي.